سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ بیا هم یوټیوب برخې سره تړاو لري، یوټیوب پورې مربوط ده. له همدې څخه وړاندې کومه ویډیو چې وه د یوټیوب په باره کې په هغې تاسو ته موږ د یوټیوب چینل جوړولو بشپړ طریقه ښودلې وه چې مثال موږ څنګه یوټیوب چینل جوړولی شو. تاسو ته مې ټول سټیپونه هر څه کمپلیټ ښودلي وو. د یوټیوب چینل جوړولو طریقه مې در زده کړې وه. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته بیا د یوټیوب چینل ته د ویډیو اپلوډ کولو بشپړ طریقه ښیو چې ستاسو مثال خپل یوټیوب چینل ته په کومه طریقه ویډیو اپلوډ کولی شئ چې په صحیح ډول مثال پوسټ شي، په ویډیو په اپلوډ شي، هلته ویوز هم زیات په راشي، مثال سرچ هم شي. مکمل سټیپونه د ویډیو اپلوډ موږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښیو. تاسو ټول ورونه او دوستان ویډیو سکیپ هڅه مه کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. ښه رابه شو مثال ویډیو لور ته، نو تاسو به راشئ خپل یوټیوب اپلیکیشن ته، مثال همدغه ته هر کله چې تاسو وغواړئ چې یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړئ، یوټیوب چینل ته په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړو دا به اوپن شي. ښه لږ شان ته انتظار کیږو چې دا کوم اپلیکیشن چې دی دا په صحیح ډول اوپن شي. دلته کوم معلومات چې دي هغه ښکاره شي، شو شي. که هر کله چې اپلیکیشن اوپن شي له همدې څخه وروسته بیا تاسو دلته راشئ، مثال په همدغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. تاسو وینئ په همدې پلس نشان باندې هر کله مو چې دلته کلیک وکړو تاسو ته همدغه شان یوه صفحه راځي. دلته تاسو ته لیکي کریټ ا شارټ. که ستاسو سره مثال لنډ ویډیوګانې وي، یعنې لنډ شارټ ویډیوګانې په همدې باندې چې د یوه دقیقې څخه کم وي، مثال یا 40 سیکنډه یا 30 سیکنډه، بیا به تاسو په همدې کلیک کوئ. که هر کله ستاسو سره مثال لانګ ویډیوګانې وي، مثال زیات ویډیوګانې وي، زیات وخت لپاره، زیات ټایم لپاره، یا 2 دقیقې یا مثال 3 دقیقې یا 15 دقیقې، بیا به تاسو په دغه اپلوډ ویډیو باندې کلیک کوئ. په همدې باندې چې هر کله کلیک وکړو تاسو ته یو دغه شانته صفحه راځي، ستاسو د موبایل کومه ګیلري چې ده هغه به تاسو ته راوړي. دلته به تاسو بیا هغه خپله کومه ویډیو چې غواړئ چې اپلوډ کړئ هغه تاسو سلیکټ کړئ. زه مثال غواړم چې همدا ویډیو اپلوډ کړم، په همدې کلیک کړم. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه لږ انتظار پاتې کیږو. که له همدې څخه وروسته به تاسو ته مثال همدغه شان یوه صفحه راشي. دلته به تاسو د خپلې ویډیو لپاره یو ټایټل واچوئ، مثال داسې یو ټایټل چې په هغه مثال ستاسو ویډیو سرچ کیدلی شي، داسې یو نوم به تاسو دلته ورکوئ. زه مثال دلته لیکم د 12 ټولګي فارغین. زه خو همدا لیکم، مثال ستاسو چې ویډیو په هر څه پورې مربوط وي تاسو به یې مطابق عنوان ورکوئ، صحیح دقیق عنوان. ښه دلته زه دا لیکم. همدا مو ولیکل، مثال د 12 ټولګي فارغین. همدې څخه وروسته مثال هر کله چې تاسو دلته ټایټل وچوه، همدې څخه وروسته به دلته راشئ ډسکریپشن ته. ډسکریپشن کې ته مثال تاسو فقط له همدې څخه ډسکریپشن کې مثال تاسو بیا له همدې څخه لږ زیات جزئیات هم نوره رڼا هم پرې اچولی شئ. د کومه موضوع چې ده نور هم اضافه جزئیات تاسو اچولی شئ. له همدې څخه وروسته به تاسو بیا راشئ په همدې اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. دلته مثال بیا تاسو په لایبرري باندې کلیک وکړئ. دلته لږ انتظار پاتې کیږو. له همدې څخه وروسته به تاسو دلته په یور ویډیوز باندې کلیک وکړئ. ښه تاسو دلته وینئ ګرانو دوستانو ملګرو همدغه کومه پیسې دي چې د مثال همدغه به 100 ته رسیږي. هغې څخه وروسته ستاسو ویډیو چې کله د 100 ته ورسي ستاسو ویډیو کوم پروسس چې دی هغه به کمپلیټ شي، په بشپړ ډول به اپلوډ شي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل ته ویډیو اپلوډ کړئ. دا ټول سټیپونه چې موږ تاسو ته وښودل په همدې طریقه تاسو لاړ شئ. هرې ویډیو چې اپلوډ کوئ تاسو عنوان هم دقیق ورکوئ، د کومه موضوع چې وي مطابق، او ډسکریپشن هم دقیق ورکوئ. نو همدا طریقه په همدې طریقه تاسو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ.